مولا عبدالظاهر او حاجی عبدالکریم نن په خیر خپل ټاټوبي ته راورسېدل او په خپله خاوره کې یې لومړی د شکر سجده وکړه. خدای دې راوله زما سکنه وروره، خدای دې راوله زما سکنه وروره. په کابل هوایي ډګر کې یې د مسؤلینو او ولسونو له لوري تود هرکلی وشو. ستا قدم شه بختوره وطن والا، ستا قدم شه بختوره وطن والا، په خیر راغلې د زړه سره وطن والا، ستا قدم شه بختوره وطن والا. دوی په میړانه د امریکایانو زولنې وزغملې او د دوی د ظلم او ستم له وجې خپل سرونه ټیټ نه کړل. د امریکایانو پر وړاندې د دوی مبارزې دا په ډاګه کړه چې افغان ولس هیڅ غلیم ته په تسلیمۍ سر نه ټیټوي. سره ګلونه مو په لاس درته نیولې، سره ګلونه مو په لاس درته نیولې، ښه شو راغلې برادره وطن والا، ستا قدم شه بختوره وطن والا، ستا قدم شه بختوره وطن